د دې غونډې مقصد او هدف د موږ وروستی سفر چې عربي متحده اماراتو ته هم درلود غواړو چې دغه په هکله هغه لاسته راوړنې او معلومات له تاسو سره شریک کړو. چونکې د بهرنیو چارو وزارت همیشه د دې کوشش کوي چې له هیوادونو سره د نورو ارګانو اړیکې جوړې کړي، اقتصادي اړیکې، فرهنګي اړیکې، تعلیمي اړیکې او په مختلفو برخو کې پرمختګونه ولري. اماراتو ته چې کوم هیئت له موږ سره تللی و دا د بېلابېلو وزارتونو یو ګډ هیئت و. نو کله چې اماراتو ته ورسېدلو لومړی لیدنه او ملاقات د اماراتو د بهرنیو چارو له محترم وزیر سره و، عبدالله بن زاید، او ښه لیدنه وه، په مختلفو امورو باندې بحث وسو. نو هم د سیمې په حالاتو، هم د افغانستان او د عربي اماراتو په اړیکو باندې تفصیلي خبرې وسوې. تاسو په جریان کې یاست چې له دې نه وړاندې متحده عربي اماراتو د افغانستان سفیر هم منلی و چې اوس فعالیت کوي، او په دې مجلس کې پرېکړه وسوه چې د دوبۍ په ښار کې چې د موږ کومه کونسلګیرۍ ده د هغې د کونسل سطح به هم جنرال کونسل ته به لوړېږي او په دې برخه کې هم توافق وسو. له دې نه علاوه زموږ کوشش دا و اماراتو ته چې اقتصادي اړیکې په بېلابېلو برخو کې سره ولرو. یو له هغو اړیکو نه زموږ هدف دا و چې هلته یو لوی لوژستیکي مرکز ولرو د افغاني توکو دپاره، د افغاني صادراتو دپاره، او دې ته دوی هم امادګي وښودله او ښه راغلاستې ووایو. له دې نه علاوه لویه موضوع چې هلته په لکونو افغانان اوسیږي، هغه د تجارانو دپاره او د کارکوونکو کارګرانو دپاره د ویزو موضوع وه چې توافق وسو چې په دې برخه کې به یو ګډ هیئت سره وټاکو او هغه هیئت به په دې باندې کار وکړي چې افغانانو ته بیرته ویزې شروع سي، د کار ویزې، د تګ و راتګ دپاره په برخه کې سهولت رامنځته سي. هغه هیئت چې کله وټاکل سو هغه پرون دوشنبه راورسېدو او د بهرنیو چارو وزارت کې غونډه درلوده او ښه توافقات وسو، ښه پرمختګ وسو. امید شته چې د راتلونکي دپاره به یو ښه آغاز وي. همدارنګه په یو بل هیئت باندې توافق وسو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي برخه کې یو لوړ رتبه هیئت کار وکړي، یو کمیسیون هم سره جوړ کړو چې هغه به مشترک کار کوي په بېلابېلو برخو کې، چې هم د صادراتو په برخه کې، هم د وارداتو په برخه کې، او هم هلته د یو لوژستیکي مرکز د جوړېدو په برخه کې په دې ټولو برخو کې به کار کوي. او عملاً یې هلته هم غونډې درلودې او دا غونډو ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکوي انشاءالله. یوه بله مهمه موضوع چې دلته په هیواد کې د موږ تاسې ملي تجاران د صادراتو د وارداتو په برخه کې ورسره مخ دي، هغه د بانکي همکاریو موضوع ده. نو په دې سفر کې هوکړه وسوه چې په بانکي برخه کې به یو له بل سره تعامل شروع کیږي، سهولتونه به رامنځته کیږي، او چې کله له متحده عربي اماراتو سره بانکي راکړه ورکړه شروع سي او دا سهولت رامنځته سي، طبعا د دې به په تجارت باندې ډېر مثبت اثر وي او دا به خپله د افغانۍ ارزښت ته یو مهم ګام چې واخیستل سي. نو دا هم یو ښه لاسته راوړنه وه په دې سفر کې. امید شته چې په راتلونکي کې به اثرات ډېر ښه وي. یوه بله برخه چې وه هغه د هوایي چلند او ترانسپورټ په برخه کې وه چې د موږ د اماراتو تر مابینځ پروازونه هم ډېر دي او ځینې توکي د هوا له لارې هم انتقالېدای سي. د هوایي ډګر په څنډو کې هم باید موږ ځایونه ولرو. نو په دې برخه کې هم هلته دواړو طرفونو کسان معرفي کړو، هغوی هلته هم غونډې درلودې او په راتلونکي کې به هم غونډې لري. او ښه پرېکړه دا وسوله چې متحده عرب اماراتو کې به د هوایي چلند په برخه کې، د میدانونو په برخه کې هلته ځوانانو ته تربیه او زده کړه هم ورکول کېږي. دا هم یو ښه پرمختګ وسو. له دې نه علاوه چې کوم راتلونکي پلانونه او پروګرامونه وو، نو عربي متحده امارات په نظر کې لري چې 2025 کال کې په بېلابېلو برخو کې په یو پیکیج باندې کار کوي چې له افغانستان سره 400 میلیونه ډالره مرسته وکړي او هغه په مختلفو برخو کې مصرف سي چې موږ یې هرکلی کوو. او دا یو ډېر ښه اقدام ده او یو
یو د خواخوږۍ او د مرستې یو ډېر ښه پیکیج ده او انشاءالله اثرات به هم ډېر ښه وي. علاوه له دې نه چې موږ هلته وخت تېر کړو د اقتصاد له وزیر سره او له د نورو مختلفو سکتوري وزارتونو له استازو سره هم غونډې هم درلودې چې په مختلفو برخو کې په دې باندې توافق وشو چې په هره برخه کې افغانان کولی شي په اماراتو کې خپلو توکو ته مارکیټ پیدا کړي. د اماراتو حکومت په دې برخه کې همکاري کوي. همدارنګه دعوت هم ورکړو چې په افغانستان کې سرمایه ګزارۍ دپاره، په افغانستان کې د کار کولو دپاره او په افغانستان کې د داسې فعالیتونو چې د موږ او د دوی هم سیاسي اړیکې پراخې سي، هم اقتصادي اړیکې پراخې سي او هم د دواړو هیوادونو په اقتصاد باندې مثبت اثرات ولري. په دې برخه کې الحمدلله د دواړو طرفونو نظرونه مثبت او انشاءالله نتایج به هم ډېر ښه وي. په ټوله کې ویلی سو چې دغه سفر په مجموع کې له لاسته راوړنو نه ډک او یو ښه اقتصادي پیغام یې درلود. همدارنګه په سیاسي برخه کې تاسو پوهیږئ چې په منځني ختیځ کې هم ډېر تحولات رامنځته شوي دي، په سیمه کې هم دي. نو په دې ټولو باندې ښه تفصیلي خبرې وشوې او انشاءالله نتایج به هم ښه وي. له دې نه علاوه په اماراتو کې هم د هندوستان له یو لوړ رتبه هیئت سره چې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په مشرۍ و، له هغه سره ناسته درلوده، مجالس هم درلودل. هغه مجلس هم ډېر ښه و. د دې دپاره چې تجارت نور هم ښه شي، د افغاني توکو دپاره ښه بازار وي هندوستان، نو فیصله وسوه چې هندوستانۍ طرفه افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې سهولت رامنځته کوي. همدارنګه به د دواړو طرفونو ډیپلوماتیکو اړیکو سطح لوړیږي، پراخیږي به. نو دا هغه څه و چې له هغوی سره هم ښه مجالس ورباندې او ښه توافقات ورباندې وشو. تاسو پوهیږئ چې افغانستان اسلامي امارت موجوده سیاست یو متوازن سیاست ته، یو اقتصاد محور سیاست ته. نو موږ له هر چا سره مثبت اړیکې غواړو، اقتصادي اړیکې غواړو، تر څو خپل وطن او خپلو هیوادوالو ته هغه خدمت کړی وي چې دوی د نورو له احتیاج خلاص کو، له ډېرو سفرو یې خلاص کو او په خپل کور کې به سیاسي خپلو توکو ته مارکیټ پیدا سي، په خپل هیواد کې سرمایه ګزاري وشي او مختلفې پروژې په کار ولویږي. نو په دې سلسله کې له هندوستاني لوري سره ښه مجالس وشو او انشاءالله نتایج به هم ښه وي. له دې نه علاوه له افغانانو سره چې په بېلابېلو برخو کې هغوی سرمایه ګزاري کړې ده او هلته کار کوي او له افغانستان سره تجارت کوي، نو هغوی سره هم مجالس درلودل. هغوی هم وهڅول چې په افغانستان کې د نینې هم زیات کار وکړي، ځکه هلته افغانستان ډېر د لوړې کچې تجاران لري او ډېر ښه سرمایهداران لري چې اکثرو اوس هم په افغانستان کې کار جریان لري، کارخانې لري، فابریکې لري، پروژې لري. نو وعده یې وکړه چې انشاءالله په راتلونکي کې به نور هم افغانستان ته توجه کوي، خصوصا د شفاخانو په برخه کې چې دلته واقعا خلا او ضرورت لیدل کېږي. نو په دې ټولو برخو کې الحمدلله سفر ښه و، مثبت و، منتج و او الله تعالی ته امید لرو چې انشاءالله اثرات به یې هم ډېر ښه وي.